د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود په افغانستان کې د ټاکنو د ترسره کېدو وړاندیز طالبانو ته کړی. احمد مسعود وایي باید طالبان په افغانستان کې ټاکنې ترسره کړي او له طالبانو مې غوښتنه هم دا ده که په افغانستان کې ټاکنې ترسره شولې او که هر طالب مشر کامیاب شو نو موږ به یې هم په سر سترګو ومنو او په افغانستان کې به جګړه نوره دوام ونه کړي او جګړې ته به د پای ټکی کېږدو. له طالبانو څخه احمد مسعود دا غوښتنه بار بار کړې چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او ټاکنې وکړي، خو طالبانو تر اوسه سم ځواب نه دی ویلی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو مخالف مشر احمد مسعود وایي یوازې انتخابات کولی شي چې افغانستان له سیاسي بحران نه وباسي، حتی که په دې انتخاباتو کې طالبان بریالي شي. د جبهه په نوم مقاومت مشر دا خبره پرون تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د هرات امنیتي کنفرانس د 10مې غونډې په پای کې وکړه. دا 2 ورځنی کنفرانس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ له لوري جوړ شو. پخوا به یې غونډې د افغانستان دننه ترسره کولې. دا انسټیټیوټ وایي چې د دې غونډې هدف د افغانستان د نږدې 50 کلنې جګړې د علتونو ښه پوهاوی، د خبرو اترو د فضا ایجادول او دا هڅه ده چې د افغانستان سیمې او له سیمې ورهاخوا د چارو کتونکو او پالیسۍ جوړونکو ترمنځ فکري اجماع رامنځته شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو راوروسته دا د طالبانو تر ټولو سخت حکم دی چې د مشرتابه لخوا د اجرا کولو امر کېږي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا زموږ د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.